یو یونیورسيټي سټوډنټ یې تاسو د پاره هم دا ویډیو ده او که چېرته تاسو پیرنټس یې تاسو کتل غواړئ چې خپل ماشومان دپاره هغه کوم ټایپ اف کریر ته لاړ شي کوم قسم جابز وکړي ایجوکیټډ تعلیم یافته خلک هم یو ښه کریر ښه جاب نشي حاصل کولی. نن ویډیو چې کومه ده دا به جاب هانټ پروسس چې کوم ده تاسو د دنیا په هر فیلډ کې چې یا تقریبا د ټول دپاره دا پروسس چې کوم ده آلموست سیملر ده. اکثر خلک دا وایي چې ماته شارټ کټ راوښیه بس یو سټپ راوښیه زه یو زبردست کریر شروع کوم د یو څو سټپس دي دا ټول فالو کول غواړي. دا آگاهی هر چا سره ډیره زیاته مهم ده ډیره زیاته ضروری ده. یو های پینګ یو کریر جوړولو لپاره د پروسس نه خبره ده ډیره زیاته ضروری ده. اکثر معاشره کې خلک څه کوي چې زیات نه زیات چاته وایي چې یار ما په دې ایکس وای زی کمپنی کې دا کمپنی ډیره مشهور ده مثال زه کار کوم یو کمپنی کې زما یو مرګره ده یا زما یو رشتہ دار ده هغه ماته وایي چې ما د کمپنی کې ولګوا نو حقیقت دا ده چې زه ډایرکټلی سوق نشم لګولای. دا غیر ډیر زیات وجوهات دي وجوهات دادي چې هغه ته کار ورزي نه ورزي خپل پروفیشن کې هغه څومره ماهر ده نه ده ماته هیڅ معلومات نشته نه زه د معلومات یم زه ډایرکټلی نشم لګولای. د هر کمپنی یو خپل کرایټیریا د هر ارګنایزیشن نو د هر څه لپاره یو پراپر پروسس ده. هغه پروسس نه باید چې هر ایجوکیټډ کس چې کوم ده چې تعلیم کړي ده هغه سره د دې معلومات ډیر زیات ضروری دي. تاسو ټایم نه ځای کوم او ډایرکټ بز تاسو بوزما هغه پروسس ته جاب هانټ پروسس کې د ټول نړمبنه سټپ چې کوم ده کنه هغه سی وی جوړول نه دي. ټول نړمبنه سلاولنای سټپ دا ده تاسو به خپل ګولز ډیفاین کړئ خپل سکلز داغه سدي داغه انټرست سدي هغه کوم قسم کار ورک هغه ته خوند ورکړي داغه ویلیو سدي خپل ډومین کې د نن دا شیان معلومول د ځان لپاره ډیر زیات ضروری دي. کېدای شي تاسو ایجوکیشنل بیک گراوند چې کوم ده ریزونیټ کوي نه مثال یو انسان بی اس فزکس ویلې دی هغه ته جاب چې کوم ملاويږي په هغه کې به لیټس سه اپرنټس د ټیکنالوژیکل سامان د هغه سیملر ایگزیکیوشن د هغه به کېدای شي هغه کې انټرستډ نه نو خپل ګولز ډیفاین کول ډیر زیات ضروری دي. هغه ګولز اکورډنګلی د هغه په مطابق خپل یو پلان کریټ کول ډیر زیات ضروری دي. د پروسس نه چې تاسو یو ځل تیر شي تاسو به اتوماتیکلی هر څه به سټریم لاین کې دا شروع شي. فرست سټپ از ډیفاینینګ یور ګولز اینڈ کریټینګ ا پلان. یو پلان جوړول ډیر زیات ضروری دی. خاص سیکنډ سټپ چې کوم دا جاب هانټ پروسس کې دینه تقریبا هر څوک واقفي خو کوي ایگزیکیوټ کوي ډیر کم خلک. سیکنډ سټپ دا خپل اپلیکیشن کریټ کول هم ډیجیټل دور د نن سبا کې دي چې د امریکای کینیډا استرالیا یو کې فورن کوم غټه کمپنی زما چې کوم سکلز دي هغه ریموټلی مطلب د دې زینا ما یوټیلایز کولای شي زمانه کار اغستې شي نو هغه ته معلومات څنګه کیږي ایکس وای زی پروفیشنل چې کوم د سافټویر انجینیر چې کوم دا هغه په دې ملک کې په دې خار کې هغه مطلب زما سره به یو انټرویو کې و غنټه 2 غنټه 3 اورز 4 اورز خپل پرسنالټي یغه تور خودلو د پاره خپل مایند سیټ خپل تھینکینګ پروسس ایچ اینڈ ایوریثینګ ډیجیټل پریزنس د تاسو ډیر زیات ضروری ده. فیسبوک پروفایلز انستګرام پروفایلز دا جوړ کړي او هغه پبلک هغه باندې تاسو ډم بیکار شیان شیر کوي نو هغه د تاسو په دې کې کیپچر کیږي نو تاسو بس کوي لینکډین باندې خ زبردست پروفایل به جوړوي هغه کې به زبردست پوسټس کوي. ریزیومه اپلیکیشن کریشن چې کوم دا کنه دا اټ سیلف یو آرټ ده. جاب سپیسیفیک ریزیومز هم تاسو جوړوي تاسو جنرال سی وی ریزیومز هم جوړوي جاب سپیسیفیک کور لیټرز هم جوړوي. دا شیان چې کوم دي دا تاسو یو ځل پروسس نه تیرې دا شروع شي کنه اتوماتیکلی به تاسو دا از د کول شروع کړئ. نن سبا ډیجیټل آنلاین وخت دا زیاتر کمپنیز هیومن ریسورسز هایرینګ کمپنیز دا هایرینګ ډپارټمنټ چې کمی هغه آنلاین خلک ګوري هغه یو پراپر سیستم جوړ کړي هغه سیستم نه تیرې دا ډیر زیات ضروری هغه سیستم تھرو راتلل هغه کمپنی ته جاب اچیو کول ډیر زیات ضروری تاسو لپاره. اپورتونټیز چې کوم دي کنه آنلاین سرچ کول شروع کړئ. لوکلی مونږ کو خبر وکړو جاب پلیټ فارمز هغه کې راځي rozi.com دا ټایپ اف پلیټ فارمز راځي. انټرنیشنلی مونږ خبر وکړو لینکډین اټ سیلف ډیر زبردست جاب اپورتونټیز سرچ کول لپاره ډیر بهترین پلیټ فارم دا. فلیکس جابز دا غنه علاوه ریموټ جابز لپاره ټاپ ټیل دا مطلب یور فیلډ ریلیټډ خپل اپورتونټیز سرچ کول زیات ضروری دي. ډیر یو ایزی پروسس دروخه ما ام بی ای کړی دا او زه جاب غواړم ډیجیټل مارکیټینګ سپیشلیست نو زه بسو کوم ګوګل ته بلاړ شم الته ټایپ کوم ډیجیټل مارکیټینګ سپیشلیست جاب ام چې ټایپ کړو الته ما تراشي کمپنیز نیمز او کوم ټایپ اف رولز پکار دي چرته دي دا جابز فزیکل دي ریموټ دي کوم ټایپ اف جابز دي په دې باندې ریسرچ کول به تاسو شروع کړئ او هغه کمپنیز به ګورئ کمپنیز ویب سټ ته به تاسو ځئ دا یو ډیر زبردست ټیپ تاسو ته خایم په نی ویب سټ نه ډایرکټلی اپلای کوئ په دې کې د هایرینګ چانسز ډیر زیات وي نسبتا اپلایینګ تھرو سم تھرد پارٹی اپلیکیشن یعنی لینکډین باندې ډایرکټلی اپلای مکوئ لینکډین باندې تاسو جاب وکړو ایکس وای زی کمپنی نو تاسو بسو کوئ هغه کمپنی ویب سټ ته ډایرکټ لاړ شئ که
چرته کریرز سیکشن سو جاب پبلش کوي پوسټ کوي دغه کریرز سیکشن کریر سیکشن ته لاړ شئ پل سی وی اپلای کوي خ ډیټیل یو زبردست اپلیکیشن جوړ کوي او ته ضرور اپلای وکړي تاسو دا تھرد سټیپ هم کو اپورچونټیز هم ریسرچ کو او کمپنیز هم کتلې اغه نه بعد راشي اپلای کول لینکډین باندې اپلای وکړي اغه نه علاوه د اپلیکیشنز کم دي کنه په دې باندې تاسو ټایم اینڈ انرژي لګوي نو دې دا به چې پروسس کې یو افیشنسي او تاسو یو نیټورکینګ وکړي نیټورکینګ مطلب څه د تاسو لینکډین کنیکشنز یا فزیکلی ایون فرندز سرکل چې کوم دا اغه سټریټیجیکلی اپلای کوي خپل ریزیومه او ټول پروسس نه تیریږي یو ځل تاسو اپلای وکړه تاسو دا خبره یاد ساتئ دا یو داسې سټپ دا چې دی وجنه اکثر خلک جاب کې پروسس کې مخته نه سټپ 4 نه مخته اغه نه زی ولې نه زی اغه اپلای وکي دوله درې کمپنیز کې دیټس اټ ناغه وای چې بس ماته اوس ریسپانس نه راځي نو بس کې څه ختم نه داسې نه دا اټس ا کنټینیوس لرنینګ پروسس یو کنټینیوسلی لرنینګ پروسس دا تاسو بس کوي کیپ اپلاینګ ما تجربه زما ایکسپیرینس دا تاسو مینیمم 20 to 30 کمپنیز ته اپلای وکي کنه نو ډیر کم چانسز دي چې تاسو تبا یو آنسر راسي یو ایمیل براسي یو میسج کال بدر تراشي تاسو راسي مونږ سره انټرویو وکي زیاتره چانسز دی چې تاسو 40 to 50 کمپنیز ته اپلای وکي باغو کې د یوې کمپنی تاسو ته لازمی جواب راځي تاسو اپلیکیشن اپلای کوي بار بار او ګوري چې کم سی وی کوم ټایپ اف ریزیومه کیپ چینجینګ یور ریزیومه افټر ایوری ویک او ګوري چې کم ټایپ اف ریزیومه باندې تاسو ته زیات ریسپانسز راځي جو همت بنبلې دا پروسس یو کنټینیوس پروسس دا کنټینیو ډوینګ اټ زه د دې سټپ نه په خپل تیر شوم ما تقریبا پر ډے 10 20 30 سمره اپلیکیشن چې ما جوړول شم ما به جوړول اغه نه ما اپلای کول ټایم دا سراغه اټ ا ټایم ما سره به انټرویوز لاین اپ وي مت یو کمپنی کې انټرویو دا سبا بل کمپنی کې انټرویو دا بل کمپنی کې انټرویو دا سټي موټیویټډ اغه نه بعد تاسو چې اپلای وکړو نیټورکینګ هم کوي تاسو ریفرنس باندې تھرو باندې کوشش کوي لرنینګ هم کنټینیو ساتي خپل پروفایل هم آنلاین پریزنس او ډیجیټل پریزنس لینکډین وغیرہ دې باندې کنټینیوسلی ورکینګ کوي یو ډیر پروسس چې کوم د جاب هانټ دا یو هیکټیک پروسس دا اغه نه بعد لیټس سے یو کمپنی تاسو ته کال راو کو ایمیل یو کو هغه تاسو ته وي زموږ سره و انټرویو کوي د دې لپاره و تاسو پریپریشن شروع کړئ جاب ریکوایرمنټس اکارډنګلی هغه هر څه ګوګل کې سرچ کول شروع کړئ ټیکنیکلی ځان سترونګ کړئ خپل کمیونیکیشن سکلز باندې کار وکړئ هیومن سکلز باندې او ټیکنیکلی بیسکس چې کوم دي کنه پوزټیو مایند سیټ سره پوزټیو اټیټیوډ ټو ډو اټیټیوډ مطلب داس یو ذهن سره انټر کېدا انټرویو ته چې ماته څه کارم هوای زغه کار کولای شم کما ته ناراضیم نو زه بیا هم اټمپټ بکوم ټرای بکوم او دا کار زه کولای شم او ټیکنیکلی خپل بیسکس سترونګ کول ډیر زیات ضروری بنیادی شیان چې کمی کنه غ باندې ورکینګ کول ډیر زیات ضروری سپیشلی کو فرش ګریجویټ یا کنه تاسو چې بیسکس درځي 90% چانسز چې تاسو هایر کېږي درې شیان دي زما په خیال باندې ټیکنیکل فیلډ ریلیټډ بیسکس د اغو یوټیلایزیشن دا یو شی ده اغه نه علاوه تاسو پوزټیو اټیټیوډ ټو ډو کین ډو اټیټیوډ تاسو کول والا اغه نه علاوه تاسو ډیسپلین تاسو هابیز انټرست سدي دا شیان ډیر زیات میټر کوي دا درې شیان دي دوی باندې ورکینګ کوي کنټینیوسلی انټرویو د ځان پریپیر کوي او کانفیډنس سره انټر کیږي کم شی چې درځي دا غي جواب ورکوي کم چې نه درځي کیپ اسکینګ کوېسچنز پرابلم سالوینګ مایند سیټ سره د انټرویوز تاسو کلیر کولو کوشش کوي دا انټرویوز چې ورکې کنه په هر انټرویو کې به تاسو نه کامیابیږي دا خبره یاد ساتئ جاب هانټ پروسس کې موستلی ریجیکشنز د ډیر وجوهات لوجنه کې دي شي تاسو بیک گراوند ایجوکیشن بیک گراوند چې کوم دا هغه فیلډ د جاب رول چې کوم دا هغه سره ریزونیټ کوي نه هغه یو ډیفرنٹ ډایرکشنز کې دي ډایمنشنز کې دي دوانه یا کې دي شي تاسو پرسنالټي هغه جاب سره میچ نه کوي یا کې دي شي تاسو ته ټیکنیکل نالج دومره نه درځي نو اټس ابسولوټلی فاین یا نور مطلب صلاح او ریزنز هان پلا ډیر زیات ریجیکشنز فیس کړي دي او زه به تاسو ته یو ډیر زبردست خبر وکم چې دا ریجیکشنز چې کوم دي کنه دا د تاسو د بهترین مستقبل لپاره الله پاک چې کوم لار جوړه کړي دا د اغه لارې یو سټپ دا تاسو سره دا ریجیکشن را نسی نو تاسو هیڅ کله هم یو های اچیور یو بهترین زندگی بهترین کرییر نشي جوړولای کې دې شي تاسو لاولنې یا سیکنډ انټرویو کلیر کړئ او تاسو جاب هغه نه بعد نیګوشیشن هغه ته ویل کیږي دا یو ایټریټیو پروسس د جاب هانټ چې کوم پروسس ده کنه مطلب ایٹ ایچ سټپ کا هر سټپ کې تاسو فیل شئ تاسو بیا یو ځل ایټریشن مطلب شروع وو کې بیا به ګولز ډیفاین کوي کې دې شي لیټس سے تاسو جاب شروع کړ یو کال بعد به تاسو بیا ګورئ یار ویر ډو آی سټینډ زه اوس دا غواړم خپل جاب ډایمنشن چې کوم دا زما سیلری هم کم ده پیکیج هم کم ده په دې کې گروث نش فیلډ کې ذکر کوم انټرنیټ باندې خپل انالیسس خپل ریسرچ ایز پراپر ایز پاسبل کوي ایز میکسیمم ایز پاسبل کوي او ټرای ټو بی د بیسٹ ټول جاب هانټ پروسس ما تاسو ته درو خو دو تھرو اوټ دس پروسس یو خبره ډیر اهم خبره ده چې هغه ډیر زیات هیلپ کوي تاسو جاب آفر لیټر تاسو ته مطلب کمپنی لازمي را لېږي یو مایند سیټ یاد وساتئ تاسو جاب ته اپلای کول نه مخکې د دې ټول پروسس نه مخکې دا سوچ
کوئ چې یو کمپنۍ ده ایکس وای زی کمپنۍ ده، هغه لیټ اټ بی انیثینګ، یا یو فاینانس کمپنۍ ده. دا سوچ وکئ چې زه هغې کمپنۍ دپاره څنګه ویلیو پرووایډ کولی شم. کله هغو ما هایر کي، مطلب زه به د هغو دپاره داسې کوم کار کوم چې د هغو ریونیو زیاته شي، د هغو باندې کمپنۍ باندې یو امپیکټ کریټ شي، یا د هغو پروسیسز زه سټریم لاین کم، یا د هغو دپاره زه یو نوی داسې کار وکړم چې کله دا مایند سیټ تاسو کې راشي که نه، او دې مایند سیټ سره providing value and solving problem، دې مایند سیټ سره چې کله تاسو انټرویو ته اپیر شئ، تاسو خپل سی وی، خپل ریزیومې، ډیجیټل پریزنس، هر چرته تاسو دا مایند سیټ په دې کې راځي، نو آی کین سی 99% چانسز دي تاسو به لازمي هایر کیږي. ما په خیال باندې څومره چې ما نالج وو جاب هانټ پروسس په باره کې، او کنټینیوس پروسس دا اگین چې هر چرته فیل شئ، کیپ ډوینګ دیٹ، کنټینیو ډوینګ دیٹ، کوشش کوئ چې بهتر نه بهتر د پاره خپل سټرګل، خپل مهنت جاری ساتئ. یو نه ورځ به ډیر بهترین تاسو ته جاب ملاویږي. جاب ملاو شي په هغه ځای ودرېږئ مه، مخته نیکسټ سټپ ته سوچ کوئ، کوشش کوئ کنټینیوسلی ځانونه ایوالو کوئ، او ښه نه ښه جاب اچیو کولو کوشش کوئ. ښه جاب مطلب ښه پیسه هم ده، ورک لایف بیلنس، دا ټول شیان د یو ښه جاب انګریډینټس دي. دا ټولې خبرې دي جاب هانټ پروسس په باره کې. امید لرم چې دا ډیره ما ډیټیلډ ویډیو جوړه کړه، او تاسو کو څه فیډبیک یي کمنټس کې موږ ته لازمي ووایه، او تاسو په خیال باندې دا ویډیو که د چا دپاره کارآمد یا هغو سره یې لازمي شیر کړه. وینو به تاسې د پښتو ایډ پر روانه بله ویډیو کې. تر هغه پورې السلام علیکم.